د سولې پیغام راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسې ټول درانه اورېدونکي به روغ جوړ یاست او د سولې پیغام راډیو خپرونې به اورئ. همداسې به ګردی میز پیل شو او د نن ګردي میز د بحث موضوع مو کډوالي یا مهاجرت دی. کډوالي یا مهاجرت د بشري ژوند له پیل راهیسې د انسان له تجربو څخه یوه مهمه برخه ده. انسانان د بېلابېلو لاملونو له کبله خپل ټاټوبي پرېږدي، خپلې سیمې، خپل کلي پرېږدي. څوک د جګړو، بېوزلۍ، طبیعي پیښو او ناامنۍ له امله او څوک بیا د زده کړو، کار یا ښه ژوند د فرصتونو په لټه کې. کډوالي که له یوې خوا د ژوند د بدلون او نوو تجربو دروازې پرانیزي، له بلې خوا د احساساتي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو دروند بار هم دی. په وروستیو کلونو کې د افغانستان د جګړو او سیاسي بدلونونو له امله د کډوالو شمېر ډېر شوی دی. افغانان د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته تللي او ګڼ شمېر کورنۍ لا هم د ستنېدو یا پاتې کېدو ترمنځ پرېکړه نشي کولی. په همدې ګردي میز کې به د کډوالۍ پر بېلابېلو اړخونو باندې خبرې کوو. د کډوالو ستونزې، احساساتي دردونه، د کورنۍ بېلتون، د کډوالو اقتصادي او فرهنګي اغیزې او دا چې د حل لپاره څه کول پکار دی. همدارنګه به وڅېړو چې دولت، نړیوالې ټولنې، مؤسسې او د دې ترڅنګ اړوند ارګانونه څه کولی شي چې د کډوالو ژوند ته اسانتیا راوړي او هیلې ور وګرځوي. نن به په همدې موضوع د بحث له ګډونوالو سره خبرې اترې وکړو. زه سجاد شاه یم او په خپرونه کې راسره ډېر د قدر وړ میلمانه دي. ولمت خان خادم د نظر خاوند او په تجارتي بخش کې بوخت کس او د دې ترڅنګ اسدالله ګربز فعال ځوان. تاسې دواړو ته په خپرونه کې ډېر زیات ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه، خیر اوسئ، سلامت اوسئ، قربان. خادم صاحب تاسو ډېره مننه کور مباد. زه هم په لومړي خو خپلو درنو اورېدونکو ته، البته د سولې پیغام راډیو درنو اورېدونکو ته سلامونه. همداراز ګربز صاحب، سجاد صاحب، تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. خادم صاحب بحث به پیلوو. زما باور دا دی چې نن بحث به د اورېدونکو لپاره په زړه پورې په دې وي چې ډېری خلک ګورو که کډوالي اسانه ور معرفي کړو، یعنې د خپل هیواد څخه نورو سیمو ته تګ یا له خپل ټاټوبي څخه بل ټاټوبي ته تګ، هغه که په هر لحاظ وي، که اقتصادي ستونزې وي، ناامني وي، د دې ترڅنګ طبیعي افتونه وي، دا ټول په کډوالۍ کې راځي. نو ته په خپل نظر کډوالي څه ډول تعریفوې د دې لپاره چې اورېدونکو ته په ډېرو ساده الفاظو کې ور وپېژندلی شي؟ کډوالي موږ څه ته وایو یا مهاجرت موږ څه ته وایو؟ ښه، مننه. کډوالي خو البته زه په دوه ډوله پېژنم. یو داخلي کډوالي ده او یو بهرنۍ کډوالي ده چې موږ نورو وطنونو ته ځو. یو په داخل د هیواد کې چې یو ولایت نه بل ولایت ته یا البته د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته کډوالۍ کوو یا ځو، او دغه لاملونه بیا بېلابېل دي. همداراز بهرنۍ کډوالي دي چې زموږ اکثره خلک د اوس هم په دې لټه کې دي، په دې تلاش کې دي چې د بهرنیو هیوادونو فرصت یا چانس پیدا کړي او لاړ شي، سره د دې چې هغه عزت، هغه شرف چې په خپل وطن کې دی، هغه قدر چې په خپل وطن کې دی، په نورو وطنونو کې نشته. یو خو هغه د قدر د عزت مسله ده. هغې نه یخوا کډوالي په نن سبا وختونو کې نورو وطنونو ته فکر کوم زموږ اکثره هیوادوال اوس ډېر په دې باندې خبر دي چې نورو وطنونو ته تګ څومره لویې ستونزې لري. د اوس هم ټول رسنۍ په سر اخیستې وي، البته دغه ټولنیزې رسنۍ چې دي، ترکیه یا بلاروس، په دغه پولو کې افغانان یا کډوال نیولي دي، شکنجه کړي دي، لاسونه پښې ورنه پرې کړي دي، ډېرې سختې شکنجې ورکړي دي. نو ځکه موږ دا خبره کوو چې هغه عزت چې په خپل وطن کې دی په نورو وطنونو کې نشته. نو دوه ډوله کډوالي ده چې یو داخل، یو د داخل نه بهر خلک چې مجبورېږي کډې کوي، یا لاملونه بیا بیل بیل دي. مننه خادم صاحب. ته په خپله یو داسې کس چې ډېری سر و کار دی له ځوانانو سره، له تجارانو سره دی او په دې برخه کې بوخت یې له ډېر وخت راهیسې. کله کله چې ځوانانو سره، خپلو همزولو سره، ملګرو سره کینې، عام نظر څه ډول دی؟ آیا خلک اوس هم دغه تکل د دې کې دي چې
نورو هیوادونو ته لاړ شي. نن به په دې باندې ډېر تمرکز کوو، نورو هیوادونو ته په تګ باندې به تمرکز کوو. نو او بالکل ما خو مخکې هم دا خبره وکړه چې اوس خو عامه ذهنیت همداسې جوړ شوی دی. خلک داسې فکر کوي چې بس نو اروپایي هیوادونو ته بس فقط ځان ورسول نو هلته بیا بادشاهي ده. حال دا چې دغسې نه ده. زه همدغه د خوست همدغه د رسنیو ځینې ملګري پېژنم، انډیوالان مې دي، ملګري مې دي، تماس ورسره لرم. د اوس هم هلته چې دوی تللي دي ډېر په زحمت په تکلیف تللي دي. زه نو خو ما ته همداسې وویل چې زه نه پوهېږم چې څنګه زه ژوندی دلته را رسېدلی یم په داسې یو حالت کې چې بالکل ډېر لوی ستونزې. او اوس بالکل د اوس هم هلته دوی وایي چې تاسو هم ډېر بختور یئ په خپل وطن کې یئ. دا همدغه کلمه راته کاروي. خبره دا ده چې حتمي هلته د دوی روان هم شاید سالم نه وي، ښه نه وي. وجه همدغه ده چې په لارو کې ډېرې لویې ستونزې پرې تېرې شوي دي. بل هلته هم هغه بدشاهي نشته لکه دلته چې عامه ذهنیت داسې جوړ شوی دی چې هلته نو د کاروبار ستونزه نشته یا خواري نشته. هلته ډېرې سترې مسلې دي، خبرې دي. نو هلته دغه ژوند هم دغسې نه دی لکه اوس موږ چې په خپل وطن کې څومره په خپله خوښه کوو. دلته فرهنګ بدل شي، کلتور بدل شي، ژبې مسلې دي، ژبه به زده کوې، نو خلکو سره مخامخ کېږي. بالکل همدغه موضوعات دي چې زموږ او ستاسې دغه ځوان نسل باید خاص ډول توجه ورته وکړي. یعنې کله چې یو څوک بهر ته درومي مخکې له مخکې باید دا سوچ وکړي چې هلته زما لپاره شرایط نوي دي، هغه ټولنه راته نوي ده. نو په دې موضوعاتو باید همداسې ما یو انډیوالو ملګری و، نو هغې به ما ته به همدا خبره ډېره کوله چې یو خو ته هېڅ چېرته نه ځې. ما ویل زه ولې لاړ شم، وجه څه ده، خبره څه ده. یعنې زما ګټه یا فرض کړه هغه د عزت مسله ده چې څه مو دي چې لاړ شم. نو دوی لاړل، بېرته 2 کاله وروسته راغلل. ما ویل راغلی و، ښه ویزې کینسل کړي دي. هغه نږدې و هغه ته د عربو ممالکو ته لاړو. سره دې چې عربو ممالکو خو بیا هم زمونږ خلک ډېر دي، هغه د کار زمینه خو یو څه شته. یا فرض کړه که د ژبې مسله ډېره نه وي، دومره خلک دي چې ته تفاهم ورسره کولی شي، یو همغږي ورسره کولی شي. خو بېرته راغلل، ډېر تاوانونه یې وکړل ځکه دوی نه و جوړ یې هغې ممالکو ته په هم یار دوی نه و برابر چې څومره هلته ورته اړتیا وه یا ضرورت و. نو په دې سبب دوی بېرته راغلل. اوس هم دلته اوسېږي، ژوند کوي. اوس دلته بیا نو ښه بیا دغه دي چې یو تجربه حاصله کړه. اوس نو دوی په وړو کاروبارونو باندې اخته دي. د نورو ولایتونو نه بعد که مېوې راوړي یا سبزي راوړي یا بل داسې څه راوړي چې په دې ولایت کې زموږ په خوست کې ورته اړتیا ده، ضرورت او دلته پوښتنه کوي. ني اوس خو سترګور شول، دا معلومات ورته وشو چې خپل وطن کې چې خواري وکړي د پردي وطن نه زر چنده دلته بهتره ده او ښه ده. هغه یو بیت هم دی چې د وطن پیغله په خپل وطن کې خان او په پردي وطن کې خان شي مزدوره. نو خپله دې هم کله داسې په ذهن کې راګرځېدلې دي که نه چې زه به یوه ورځ کډوال کېږم یا به کوم اروپایي یا امریکایي ملک ته به درومم یا عربي ملکونو ته، داسې د کډوالۍ په نیت باندې بغیر له چکر بغیر له سیاحت نه دې ذهن کې نه دي ګرځېدلي چې دلته دې کار جوړ دی یا دلته مصروف یې؟ شکر دی دلته مو شپه تېرېږي، شکر دی په خپل وطن کې مو شپه تېرېږي. ما په 1462 کال کې کډوالي لیدلې ده، مهاجرت مې لیدلی دی چې پاکستان هېواد ته اکثره زموږ خوستیان واوښتل لاړل چې اکثره یې په همدغه وزیرستان سیمو کې ژوند کولو اوسېدل به. نو هغه د کډوالۍ ستونزې، مشکلات، هغه مجبوریتونه راته یاد دي. نو فکر هم نشم کولی چې زه د بیا هم کډوال شم ځکه خپل وطن کې 1462 کال خبره ده. یعنې دا ترخه تجربه تا یو ځل یې تېره کړې ده؟ بالکل ما ته معلومه ده. نو دا خو زموږ په خپرونه کې یو ژوندی مثال هم وي په دغه کډوالۍ په باش کې. لکه ته چې لاړې هلته حتما به دې عمر هم کم وي په هغه وخت کې. نو له کومو نوو تجربو سره مخ شوې، نوو کیسو سره مخ شوې؟ ژوند دې څنګه تېر شو په هغه وخت کې؟ څومره مایوسه شوې، خفه شوې، بل ملک ته لاړې، وطن دې پرېښود؟ بالکل خبره ده چې موږ خو په هغې وخت کې ماشومان و، دومره لوی نه وو چې ډېر فکر دی ولرو او یا دې داسې یو احساس ولرو چې هلته چې څه تېرېږي موږ دې درک کړی شو. خو د وخت په تېرېدو سره پوهېدو هغه ستونزې کړاوونه چې هلته په زموږ په فامیل، زموږ په والدینو تېر شوي دي، نو هغه مو چې وروسته فکر ورباندې کولو هم پوهېدو چې څومره لوی تکلیفونه، څومره لوی خوارۍ په دوی باندې په پردیو وطنونو کې تېرې شوي دي. همدغسې شوي دي چې د کور ستونزه هم، د سرپناه ستونزه موږ ته پیدا شوې ده ځکه پردي ځایونه وایي چې پردی کار د نیمې شپې وي، له یو کوره ایستل شوي یو. فرض کړه کرایه به یې لوړه غوښته، هغه کرایې توان به موږ نه درلودو، نو موږ به مجبور وو کور مو ورته خوشی کړی وای. په داسې یو ځای کې به مو
خیمه چې ورته وایي ودروله چې بس 15 شپې به مو پکې تېرولې بیا به بل کور پیدا کولو چېرته. دا یوازې موږ نه وو، اکثره خلک هم دغسې وو. دا ستونزې مشکلات یې ټول لیدلي دي. نو اوس هم زه نه غواړم چې نورو وطنونو ته لاړ شم، البته دغه خپل وطن مو چې که وچه ډوډۍ وي هم بس صبر ورباندې کوو، همدلته ژوند کوو. خیره، مننه. ډېرې ښې خبرې مو وکړې. په پیل کې زما باور دا دی چې دا برنامه له پیله اورېدونکو لپاره په زړه پورې شوه، یعنې زما له تمې او توقع پورته برنامه پیل شوه. ګربز صاحب تاسو درګرځو، بیا به خادم صاحب په مخنیوي باندې هم وغږوو، په لاملونو به یې هم وغږوو، په نورو لارو چارو باندې. ګربز صاحب تاسې راته ووایئ چې تاسې کډوالي سره کم پیژنئ یا مهاجرت څه ډول پیژنئ چې ستاسو په نظر مهاجرت یعنې څه؟ او دا هم راته ووایئ چې د وطن پرېښودل له رواني او عاطفي پلوه پر انسان کومې اغېزې کوي؟ په دې اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد صاحب تاسو ته او ډېر درون قدرمن مشر خادم صاحب ته او د سولې پیغام رادیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ وي. او د کډوالۍ اغېزې په فرد او ټولنه باندې په دواړو باندې منفي اغېزې لرلی شي. مثلا که داسې ووایو چې په 80% منفي اغېزات دي چې هم په شخص باندې هم په ټولنه باندې منفي اغېز لري. مثلا که موږ داسې فرض کړو چې یو شخص د خپل وطن پرېښودلو ته اړ کېږي، حتما دلته یو څه موجود دي. هغه دا چې دی په دې فکر د په ذهن کې دا موجود دي، دی په دې فکر وطن پرېږدي چې ښه ژوند جوړ کړي، ژوند کې هغه اسانتیاوې چې بل څوک لري هغه پیدا کړي، خو په حقیقت کې داسې نه وي. یعنې دوی په دې اساس کډوالۍ ته مجبورېږي چې د ژوند برخه یا د ژوند سطحه لوړه وساتي، خو هغه ډول نه وي. او دې ته مجبورېږي چې خپله کور د کډوالۍ په تګ کې یا د هغې دپاره د مصارفو پیدا کولو کې خپله کور، ځمکه او هغه څه چې لري هغه خرڅوي، هغې ته مجبورېږي، خپله کورنۍ دې ته مجبوروي چې هغه څه خرڅ کړي. مثلا زه داسې یو څوک پېژنم چې هغه په ایران کې په دې تکل وتلی دی چې مثلا ترکیې نه بلاروس ته، مسکو ته یا اروپایي هېوادو ته لار پیدا کړي. هغه بندي شوی دی، هغې خپلې کورنۍ ته میسیج لیږلی دی، هغه دومره شکنجه شوی دی چې هغه دې ته مجبورېږي چې هغه خپله کور خرڅوي، هغې ته هغه مصارف چې دوی غواړي، مثلا هغه که کچکبر دي، که غله دي، که هر څه دي، خطرونه هم په کډوالۍ کې موجود دي. نو موږ دغه خطرونه چې موجود دي دا هم په شخص باندې هم په ټولنه باندې منفي اغېز لري. شخص دپاره د اشخاصو دپاره رواني تکلیف پیدا کوي. هغه په دې فکر کوي چې مثلا زه دغه خپل مصارف چې کوم څومره مصارف وشول دا د کومې لارې نه پیدا کړم. مثلا که زه بهر ته یا بهرني هېواد ته لوړ شم څه ډول کار پیدا کړم. د کار د پیدا کولو لپاره باید له کومې لارې څخه کار واخلم. د ژبې مشکل لري، مثلا هغه هېواد ته چې ځي د ژبې سره، د خلکو سره، د هغې هېواد د فرهنګ او کلتور سره، د هغې هېواد د عرف عاداتو سره بلد نه وي. نو حتما به داسې ملګري هم لرئ لکه مخکې مثال وړاندې کړو چې نورو هېوادونو ته تللي وي، دوی چې هلته میشت شوي دي، مهاجر شوي دي، کومې ترخې تجربې دوی تاسو سره شریکې کړي دي چې وخت نه وخت در سره په تماس کې وي، یا به د ملګری وي، یا به د خپل وي، یا به د کلیوال وي، یا به د دوست وي؟ سجاد صاحب، دوی زه داسې ملګري پېژنم چې هغه تقریبا 3 وره یعنې 3 ځلې دوی په دې فکر د خپل کوره وتلي دي چې مثلا اروپایي هېوادونو ته ځان ورسوي، خو دوی د دومره ستونزو سره مخامخ شوي دي چې دوی خپله پښه د لاسه ورکړې ده، خپل اندامونه یې د لاسه ورکړي دي. هغه په داسې حالت کې رسېدلي دي چې مثلا دوی په روغتون کې پراته دي، هغه ورته راځي د هغې نه سکین کېږي چې مثلا ته د دې هېواد نه وځه، د هغې د تداوۍ دپاره شرایط مساعد نه دي. نو دا خپله مشکلات دي چې په هغې کې پیدا کېږي، په کډوالۍ او مهاجرت کې پیدا کېږي. او دوی هلته په دې فکر کې دي، یعنې موږ ته دوی دا مثال وړاندې کوي، په ژوندۍ بڼه موږ ته دا وایي چې موږ سره دوی په تماس کې وي چې تاسې که په 24 ساعته کې یو ځل ډوډۍ تاسو ته رسېږي، نو کوشش وکړئ چې په خپل وطن پاتې شئ، وړه کاروبارونه پیل کړئ، کوچني کاروبارونه پیل کړئ، د یوې ورځې نه بلې ته ښه کېږي، د پردي وطن دپاره یا د مهاجرت دپاره زړه مه ښه کوئ.
دلته هغه اسانتیاوې چې خلک یا میډیا یې نشر کوي یا مثلا په خلک د فیسبوک د لارې یا د هغه د لارې دوی په دې فکر کوي، بعضې ملګري عکسونه پورته کوي چې دوی دومره په سهولت کې دي یا دوی دپاره دومره شرایط مساعد دي چې هغه د وطن کې میشت خلک یا د دې وطن د غزوانه طبقه داسې فکر کوي چې نو موږ هم باید هغې ځای ته ځان ورسوو، هغې ځای ته ورسېږو. نو دومره اسانتیاوې لکه دوی چې فکر کوي مهاجرت کې نشته، په پردي وطن کې نشته، د انسان قدر عزت دا په خپل وطن کې په خپله خاوره کې خوندي دی، په خپل وطن کې خوندي دی، د هر چا عزت په خپله خاوره کې په خپل وطن کې خوندي دی. نو موږ ځوانې طبقې ته دا پیغام لرو چې دوی دلته پاتې شي، له هر نگاه څخه چې وي د ځان لپاره یو کاروبار پیدا کړي. مثلا که زه ووایم چې زه په 1495 کې د شیخ زاید پوهنتون د حقوقو پوهنځي نه فارغ شوی یم، په دې نشته امکاناتو کې تقریبا زه داسې نه یم بیکاره شوی چې ما د کار د ځان لپاره نه پیدا کړی، خو په کال کې 6 میاشتې یا 8 میاشتې ما د ځان لپاره کار پیدا کړی دی، وظیفه مې پیدا کړې ده، هغه د کورنۍ مصارف د خپله د ځان د جیب مصارف ما پیدا کړي دي. انشاءالله دومره یو څه پیدا کېږي چې موږ دې ته نه مجبورېږو چې هر څه له لاسه ورکړو. ګربز صاحب ډېرې مؤثرې او ډېرې ګټورې خبرې مو وکړې او ډېر ښه نظرونه مو راسره شریک کړل. پر لاملونو باندې به یې لږه رڼا راته واچوئ خادم صاحب، تاسو ته در وګرځېدو چې ولې یو څوک مهاجر کېږي، ولې په خپل هېواد کې دومره زړه راډه کېږي چې هغه خپله سیمه، خپل کلی او خپل فامیل پرېږدي نورو هېوادونو ته درومي. دا اقتصادي لحاظ باندې دي نن سبا که نه دا په رواني لحاظ باندې په دوی باندې تاثیر کړی، ځکه له یوې سیمې څخه په زرګونو کسان چې لاړ شي مثلا خوست به یاد کړو، حتما په نورو خلکو باندې هم تاثیر غورځوي. کله کله ځینې کسان بیا داسې هم کېږي چې هلته تصویرونه ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپروي، دوی سره دا فکر پیدا کېږي چې په خارج کې مزې دي، چټ شوي دي، او دوی سره دا سوچ فکر وي چې زه هم باید په هره طریقه چې وي لاړ شم. لکه مخکې ګربز صاحب یادونه وکړه د ځمکو خرڅلاو په دې کې وي، ځان پوره وړی کوي، نور مسایل په دې کې رامنځته کېږي. تاسې دغه لاملونه څه بولئ؟ ښه، نو زه فکر کوم چې اول خو دغه خوست چې په جنوبي زون کې په اقتصادي لحاظ یو څه ښه دی، یو وجه هم دغه ده چې زمونږ خوستیان ورونه اکثره بالکل خارج کې دي او هلته یې پیسې پیدا کړي دي، خوست یې راوړي دي او بیا دلته فامیلونو ته یا بس فرض که کورنیو ته ورکړي دي او همدغه پیسې دي چې په خوست کې ښکته پورته کېږي. نو که چېرته دغسې وي چې بهر ته دغه تګ قانوني وي او ښه وي، بیا خو زه فکر کوم چې کومه خاصه ستونزه مشکل نه وي، خو هغه چې غیر قانوني ډول نه کوم کډوال له هېواده بهر ووځي او سي هغې دپاره یې مناسبه نه بولم، ځکه چې هغه د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي او یا مخامخ کېږي. لاملونه یې همدغه دی چې دلته په وطن کې نسبي کارونه نشته، فقر دی، غربت دی، بېوزلي ده او د خلکو هغه یا د وخت غوښتنې ډېرې دي، ځکه هر فامیل روغتیا ته ضرورت لري، زده کړو ته ضرورت لري او اوبو ته ضرورت لري، روزۍ پیدا کولو ته ضرورت لري، چې ډېرې کورنۍ به دغسې وي چې په دې وطن کې به یې په ګرانه پیدا کوي، یا طبیعي داسې جوړ نه وي چې دلته هغه کار وکړي چې نور خلک یې نه کوي. که نه داسې نه ده چې یو څوک نور هېوادونو ته ځي، دلته دومره کار هم نشته. فرض که موږ داسې ووایو چې یو څوک چې دلته جایداد خرڅوي په زرهاوو ډالر پیدا کوي، بیا یې یو کچکبر ته یو چاته ورکوي، نو که هغه ډالر یا هغه سرمایه دا یې دلته ماته کړي، په خوست کې ماته کړي یا په خپل وطن کابل کې فرض که ماته کړي، د ځان دپاره یو داسې مناسب کاروبار پیدا کړي چې د ده ذهن ورسره جوړ وي، یعنې دا باید اوله علاقه ولري هغې کاروبار سره. زه فکر کوم بهر ته هېڅ اړتیا نشته چې لاړ شي، خو بیا هم دلته د ذهن دغسې جوړ دی چې کومې پیسې چې دی د خارج دپاره پیدا کوي، خو د خپل د کاروبار دپاره بیا دی هڅه نه کوي چې هغه پیسې پیدا کړي، یعنې په سوداګرۍ باندې په تجارتي راکړه ورکړه باندې نه مصرفوي. یعنې د ذهنیت سازي داسې شوې ده. بالکل د ذهن داسې جوړ دی په دې وطن کې. زه داسې وایم چې دغې دپاره یو ستر کار هم پکار دی چې په دې کې د حکومت هم یو ستر مسؤلیت دی او د رسنیو مسؤلیت دی. څه ډول کولی شو چې د دوی دغه کوم فکر چې اوس دی په ناقانونه لارو درومي، شکنجې مني، مخکې ګربز صاحب هم یادونه وکړه، تاسې هم یادونه وکړه، خطرونه په ځان مني،
د سر په بیه یو ځای ته ځان رسوي. ډېری داسې پیښې موږ او تاسې په همدغه خوست کې ولیدې چې ډېر ګلابي ځوانان مو پکې له لاسه ورکړل. اوس څنګه کولی شو چې دا سوچ د دوی په سوداګریزو فرصتونو باندې واړوو؟ دا کار څوک کولی شي؟ رسنۍ، حکومت، ځوانان، مشران، علما، څوک؟ ټول. دا باید ټول مشترک دغه کار وکړي. رسنۍ په خپله برخه کې مکلفیت لري، علما په خپله برخه کې مکلفیت لري، حکومت په خپله برخه کې تر ټولو ستر مکلفیت لري. عام خلک فرض کړه څوک چې فعالین دي، فعال خلک دي په ټولنه کې، په قوم کې، په کلي کې، هغه هم دغه کار کولی شي. دا ذهن سازي باید دغسې وکړي چې هغه څه چې کوم ته دلته تصور کوې د خارجي ممالکو، حال دا چې هلته دغسې یو څه نشته. کوم تصور چې تا اخیستی دی، کوم فکر چې تا ته درکړلی شوی دی، په خارج کې هغه څه نشته. ښه به دا وي چې دغه امکانات چې دلته ته لرې یا یې پیدا کولی شي په خپل وطن کې په داسې سرمایه ګذاري وکړه چې ته هم ورسره جوړ وي، هغه د فامیل عزت ابرو دې هم پکې خوندي وي. نو د مخنیوي داسې اسانه ساده لارې چارې به نورې کومې وي چې زموږ هغه ځوانان پرې وپوهېږي چې په لرو پرتو ولسوالیو کې، په لرو ساحو کې یوازې زموږ غږ اوري، نه ما پېژني نه تا پېژني او نه یې زموږ ګربز ملګری لیدلی او کتلی دی. داسې ساحه کې چې هغه نالوستی ځوان وي، څنګه وکولی شو چې د هغه سوچ، د هغه فکر بدل کړو؟ دغسې ده، لږ وخت خو خامخا غواړي دغه مسله. کله چې یو چا ذهن په شي کې جوړ شوی وي، نو هغې ذهن چې ته خلاصوې دا وخت ته به حتمي اړتیا وي، خو بیا هم کولی شو. ځکه مونږ که څومره لرې پرتې سیمې دي، هلته جوماتونه لرو، ملا امامان لرو، په هغې کلي کې قومي مشران لرو، سپین ږیري لرو، بالاخره هلته هم فعالین لرو، ځوانان لرو. هغې دا مکلفیت دی چې دوی ته وښیي چې په ناقانونه لارو تګ څومره ستر تکلیفونه دي، څومره ستر مشکلات دي، او بالاخره که ته ورسېږي هغې خپل هدف ته چې کوم ځای دی ټاکلی دی، بیا به یې پایله څه وي، بیا به یې نتیجه څه وي. مونږ ډېر ولیدل چې رپورټ کړي دي، بېرته یې رالیږلي هم دي که نه، مصارف یې هم کړي دي. دغه ټول خطرات یې په ځان منلي دي. په دریابو به هم ورګډ شوي، په ځنګلونو به ورګډ وي، په غرونو کې به په نهارې، په لوږه تنده، دا بیا ټول یې په ځان منلي وي، مزلې به یې کړي وي، بیا هم نتیجه یې نه ده ورکړې. ښه خبره دغه ده چې په دې برخه کې ټول دغه مسؤلیت مشترک واخلو، نه یوازې حکومت، نه یوازې رسنۍ، نه یوازې علما، نه یوازې قومي مشران، ټول مشترک، هر څوک په خپل ځای مکلف دی چې مننه. خدیم صاحب، بیا به هم تاسو سره ګرځو. ګربز صاحب، تا ته درځو. ډېری کسان تللي دي، ځینې په خارج کې تنګ شي، ځینې بیا بار بار د تماسونه نیسي، وطن پسې زړه خفه شوی وي، ځینې بیا ویریږي، ځینې وطن ته زړه نه ښه کوي که څه همالته څومره په تنګ شوی وي. ستا په نظر څنګه کولی شو دوی سره داسې همکاري وکړو چې بیرته یې راستنه کړو، او له کومو لارو او طریقو دغه کار کولی شو؟ سجاد صاحب، په لومړي قدم کې خو دولت کولی شي، او دا د دولت مسؤلیت هم دی چې د دغو خلکو دپاره چې په خارج کې اوسېږي، په خپل هېواد کې داسې شرایط، داسې زمینه مساعده کړي چې دوی بیرته د تګ لپاره خپل هېواد ته زړه ښه کړي. مثلا که دلته موږ لویې فابریکې ولرو، د دولت په سطحه لویې فابریکې ولرو، هغه خلک چې موږ په خارج کې لرو هغه د بل چا مزدوري کوي، د بل چا د لاس لاندې کار کوي، په خپل هېواد کې هم کولی شي چې کار وکړي، او په خپل هېواد کې هم کولی شي چې کار وکړي، او د هغې څخه موږ کولی شو چې ښه استفاده هم وکړو، ځکه هغه ته یو د کسب سره، د کاروبار سره، د کار سره بلد خلک دي، هغه کسبګر خلک دي، نو موږ کولی شو چې د هغې څخه استفاده وکړو. که چېرته دولت په دې برخه کې 100% رسیدګي نشي کولی، بیا په لوړه سطحه تجاران موږ لرو، په لوړه سطحه سرمایه‌داره خلک لرو، نو هغه کولی شي چې د خلکو په بیرته راستنېدنه کې همکاري وکړي. ډېری چې تللي دي ځوانانو ځانونه هم رسولي دي، موږ او تاسو ته معلومات کېږي، هم د علم په برخه کې، هم د مهارتونو د زده کړې په برخه کې، هم په مختلفو بخشونو کې چې موږ او تاسو لیدلي او کتلي دي، یو استعداد یې غوړېدلی دی په نورو هېوادونو کې چې د دغه ځای نه تللي دي. که دوی راشي دلته په افغانستان کې په خپل مسلک کې، په خپل هغه بخش کې چې دوی زده کړې پکې ترسره کړي دي، ځانونه په کار مصروف کړي، څومره زموږ ټولنه په پښو درولی شي؟ نو او له نورې نړۍ سره یې هغه ځوانان چې خارج ته تللي دي یا په نورو هېوادونو کې میشت دي، هلته یې کسب یا تعلیم کړی دی، هنر او زده کړه یې کړې ده، که دلته د هغې دپاره شرایط مساعد شي، د هغې دپاره زمینه سازي وشي،
نو هغه کولی شي چې د خپل وطن دپاره د خپل وطن د پرمختګ دپاره په 100% همکاري وکړي او د هغې څخه ښه استفاده کولی شي، د هغې څخه ټولنه، دولت، خلک او د یوه هېواد د پرمختګ لامل کیدلی شي. هم د دولت ته ګټه رسولی شي، هم ټولنې ته ګټه رسولی شي، هم افرادو ته ګټه رسولی شي. مثلا که موږ یو په لوړه سطحه یو تجار لرو، هغه کولی شي چې په داسې یوه فابریکه فعاله کړي، داسې یو څه رامنځته کړي چې هغه کسبګر خلک چې په خارج کې هغه کسب زده کړی دی، په هغې کې مهارت لري، له ځانه سره ونیسي او هغه کولی شي چې دلته بیکاره ځوانان له ځانه سره ونیسي. نو په دې برخه کې هم دولت کولی شي، هم تجار خلک کولی شي، هم د فکر خاوندون کولی شي چې مننه ګربز صاحب. خادم صاحب د بحث د پای شیبې هم رانږدې شوي دي. قدرمنو اورېدونکو ته یادوو چې نن په خپرونه کې په کډوالۍ یا مهاجرت باندې زموږ خپرونه روانه ده. زه سجاد شاه یم او د بحث ډېر قدرمن میلمانه را سره دي. د نظر څښتن او په تجارتي بحث کې بوخت ملګری ولیمت خان خادم او فعال ځوان او د حقوقو پوهنځي څخه فارغ التحصیل اسدالله ګربز. نن په کډوالۍ، مهاجرت یا په ناقانونه لارو بهر ته تګ باندې او په دې باندې غږیږو چې څنګه د ځوانانو فکر، د ځوانانو سوچ بدلولی شي تر څو دلته پاتې شي او نور دغه د ناقانونه لارو څخه سرغړونه وکړي. خادم صاحب، ډېری ځوانان موږ او تاسو وینو، هغه د کار ځوانان چې دوی سره سوچ ورسره دی، فکر ورسره دی، انرژي لري، یو څه استعداد او وړتیا په مختلفو بخشونو کې لري. دوی خپل هیواد که پرېږدي او داسې نورو هیوادونو ته درومي، آیا دا د دوی یو مسؤلیت نه جوړېږي چې خپلې خاورې ته پاتې شي؟ آیا دا د دوی یو ډول په دې خاوره باندې هغه دروند مسؤلیت نه دی چې خپل وطن ته خدمت وکړي، دوی چې نورو هیوادونو ته تګ کوي؟ ښه، بالکل. یعنې دغه خپله انرژي چې دوی نورو هیوادونو ته وړي، بالکل هلته باید مصرف نه کړي. هغه انرژي، هغه استعداد چې دوی لري باید په خپل وطن کې مصرف کړي، خو دلته باید زمینه هم ورته برابره وي. دا مهمه مسله ده. څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، په هغې برخه کې باید کار ورته واخیستل شي. او کار اخیستنه چې ده، دغه بیا نو زمینه هم غواړي چې باید ورته برابره وي. که زمینه نه وي برابره، همدغسې کډوالي به روانه وي. زمونږ کدرونه، زمونږ استعدادونه به نورو هیوادونو ته په منډه وي او په تېښته به وي. بالاخره هلته به هغه پردي هیوادونه د دوی د انرژۍ نه، د دوی د استعداد نه ګټه اخلي. نو فکر کوم چې د دوی هم مسؤلیت دی چې بهر هېواد ته تر اوسه پورې لاړ نه شي. دوی چې په کومو شرایطو کې کولی شي، څومره سخت شرایط کوي، که څومره دلته دوی تنګ وي، په اصطلاح که نه فامیل هم نفقه غواړي، خو خیر بیا هم دوی ته د هېواد د ولس د خلکو سترګې وي. دوی باید بهر ته لاړ نه شي، په خپل وطن کې کار وکوي او تر څو زموږ هېواد په خپل پښو ودرېږي. کومه کچه خلک بهر ته په ناقانونه لارو تګ کوي؟ یعنې په کوم عمر، د کوم سن و سال خلک؟ دا خو تقریبا چې زه یې پېژنم یا مې لیدلي دي، اکثره یې ځوانان دي. ډېری خلک هماغه دي. ځینې بعضې په ښه عمر خلک هم وي، یا تقریبا داسې چې د 40-50 کالو تقریبا داسې عمر ولري. دا ځینې بیا سیاسي مسلې شاید وي. دا وجه هم وي چې دوی خارج ته زړه ښه کوي او په دا عمر خارج ته ځي. که نه کله چې یو څوک 50 کلنۍ ته ورسېږي، دا د خارج هغه بیا نه دی، که نه، ځکه د عمر دا تقاضا نه ده چې دوی د خارج کې کار وکوي او لاړ دې شي. دا بیا یوه اوږده پروسه هم ده چې هلته خارج کې دوی قبولي اخلي یا منل کېږي. نو کېدای شي د سیاسي ستونزې وي یا همدغه مسلې وي چې دوی کډوالۍ ته زړه کوي. خو اکثره یې ځوانان دي چې کډوالي کوي او بهر ته ځي. وجه هم ډېره به دغه وي چې دوی هم ډېرې کیسې اورېدلي د خارج. ما مخکې هم خبره وکړه چې دوی ته خو داسې یوه انګېزه ورکړل شوې ده، یو فکر ورکړل شوی ده چې که خارج ته یا اروپایي هېوادونو ته لاړې، هلته بدشهي ده، بیا نو ستونزه نشته، هر یو څوک بس خان دی، څومره کار چې کوې کار کوه، څومره چې کار نه کوې هم تا ته د ژوند ټول سهولتونه موجود دي. نو همدا وجه ده چې دوی خارج ته ځي او اکثره یې بیا ځوانان ځي. دا تګ چې دی د دوی لپاره مثلا په راتلونکي نسل باندې هغه چې خپل فامیلونو سره ځي، څومره په فرهنګي لحاظ، په کلتوري لحاظ د خپل افغاني غرور هغه میړانه یا یو ډول که دود، فرهنګ، رواج یاد کو،
د دې سره دغه اړیکه ورو ورو بیا د راتلونکي نسل د دوی چې ختمیږي دا موږ څومره غټ یو زیان کوو. خامخا شک نشته. خبره دا ده چې دغه لویه ستونزه هم ده، خو دوی دغې ترڅنګ بیا ځینې مهارتونه هم زده کوي په خارج کې، بیا چې بیا به راځي دلته په افغان وطن کې به دوی خپلو وطنوالو ته خدمت کوي او چوپړ به کوي. خو شک نشته هغه کورنۍ چې اروپایي هېوادونو ته لاړ دي یا په ټوله کې بهر لاړ دي، خارج ته تللي دي، خامخا ځکه هلته د دوی ماشومان تعلیم کوي، زده کړې کوي، هغه فرهنګ اخلي، هغه ټولنه کې ناسته ولاړه کوي، هغې ټولنو خلکو سره انډیوالي به لري، شناخت به لري. نو اکثریت د هغې دی. نو زمونږ خلک خو پکې کم دي. خامخا کیدای شي ډېر خلک یې ژبه هم نه له لاسه ورکړي، نور کلتورونه خو په ځای پرېږده چې دا ستر زیان دی زمونږ دپاره په آینده کې. خو خدای دې وکړي چې زمونږ اکثره خلک چې خارج ته لاړ دي او یا ځي هغه خپلو کورنیو ته ډېر متوجه وي، خپل دود، فرهنګ، کلتور ته متوجه وي، خپلې ژبې ته متوجه وي، خپل هغه پښتونولۍ ته متوجه وي او همدغه د لاسه ورنه کړي. او ځینې کورنۍ خو زه چې پیژنم ډېر وخت یې هلته تېر شوی دی، بیا هم خپل دود، کلتور یې ډېر ښه ساتلی دی. مننه. همدغه پوښتنه د ګربت صاحب مخې ته هم ږدو، بیا بحث راټولوو. که چېرته نه کېږي مثلا دوی دلته راشي، یعنی خو بیا هم هغه فامیلونه، هغه میندې او پلرونه چې په نورو هېوادونو کې دي یا دلته څوک دی زموږ دا شبه غږ اوري حتما یا وراره یا مثلا ورور ور یادېږي یا مثلا وراره او ورارې ور یادېږي، او دوی باید څه وکړي د دوی ترمنځ دغه اړیکه چې دوامداره وي. دلته به خپل فامیل ور یادېږي، هلته به مثلا په بل ټولنه کې ژوند کوي. دغه اړیکه چې دا که دوامداره وي دوی نه به خپل وطن هم نه هېرېږي، تر ډېره خپل دغه پلرنی ټاټوبی به هم نه ترې هېرېږي. ته د دې په هغه مهموالي باندې یو څو خبرې له اورېدونکو سره شریکوي. بالکل دا مهمه خبره ده چې دوی ترمنځ باید اړیکه وساتل شي. هغه اړیکه باید تل تر تله وساتل شي، هغه اړیکه باید قطع نه شي. او حد اقل که چېرته امکان لري هغه ورونه، هغه کورنۍ چې په خارج کې اوسېږي، په بهر کې اوسېږي، په کال کې یا په 2 کلونو کې خپل وطن ته تګ چې قانوني وي، دوی کولی شي چې راشي د خپل وطن د عرف او عاداتو سره هغه باید موجود وي، هغه باید په نظر کې وساتي. هغه به راتلونکي نسل ته، خپل اولادونو ته د انتقال په خاطر باید دوی د خپل وطن نه لیدنه وکړي، د خپل عرف د پېژندنې په خاطر، د خپل کلتور د پېژندنې په خاطر باید هغه اړیکه دایمي وساتي. دوی خپل وطن ته که چېرته وخت او شرایط د دوی دپاره مساعد وي نو کولی شي چې خپل وطن ته راشي، له نږدې څخه د خپلې کلي د عرف، د عاداتو نه، د رسم رواج نه ځان خبر کړي. مننه. خوشحاله اوسئ ګربت صاحب. قدرمن اورېدونکو، زموږ بحث همدومره و په کډوالي یا مهاجرت باندې له 2 قدرمنو میلمنو، تجار او د نظر خاوند ولی مات خان خادم او ټولنیز فعال اسدالله ګربت سره. له تاسو دواړو ډېره زیاته مننه چې سولې پیغام راډیو ته مو تشریف راوړ. ډېره مننه. کور مو بس سبیله چې زمونږ دغه ماته ګوډې خبرې زمونږ د هېوادوالو دپاره په درد وخوري. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. قدرمن اورېدونکو، تر بل ګردي میز ما ساجاد شاه ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست بریاوې مو غواړم.